السلام علیکم ګرانو قدرمندو زه مختار حسین خټک د ډیلی خټک نامه نه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم قدرمند له دا وخت قدرمند دا وخت په شاکوټ بختي کرکټ ګراوند کې موجود یم او نن یو غاټ میچ ته د وزیر غړې په مقابله تنظیم 11 کوم چې د چراټ تنظیم مشر ټیم دی غاټ ټیم دی هغه بوجنګي جنن دی وزیر غړې سره او وزیر غړې ټاس غټل دی او بیټینګ په سلای کړی دا نو ګورو بو چې څه سچويشن بجوړیږي څنګه کنټدار میچ وو شي وکنه لبو تاسو پر موږ مکمل ریکارډ کوو چې سهل ذریعہ غټول به تاسو ریکارډ کوو موږ سره اوسه ویډیو تر اخره پورې وګورئ بال اف د انینګز شاٹ او چارنس چکا بارډر په وخت کې بال پرې وته تماشا یې غاده نه غاور کو چې چکا ده ټچ اور آؤٹ بالکل آؤٹ ډېر ښایسته بالینګ یې وکړو د سره آؤٹ شو ایک اوور 9 رن شو بالینگ او کیچ ته اوچات شو کھلاڑی موجود ہے اور بال ډیلر دی او زبردست ټرای ډېر ښایسته ټرای ډای ورپسې وړوله خو کیچ نه شو ډېر بالکل د غره په ویښ کې و چکا ښایسته ټرای وکړه شاټ او یې سمسته رننګ دی زرا رن پکې کیچ تبالو خو ته بیا ملګری پسې منډه ولا او شکه په هدي نه پسې رالو داسې به کیچ کیجو کیچ شو زبردست ډېر په ټایمینګ وته رالو کوم دوا کې لوړان چې ورته ویلوړو هغه نه بول شوت او د شوت نه چې کوم رول د په ټایمینګ کې رالو او ټایمینګ سره اکثر بال کیچ کیږي کنه ادروایز کیچ ډراپ کیږي ډېر ښه غایو کړه او دوه وکټې دی وخت سه تنظیم ولې کې 2 اور 21 رن شو زبردست بالینگ امپایر آؤٹ ویر کو او زبردست بالینگ شو دسه درما کھلاڑی آؤٹ شو شاید بالینگ کی ای تنظیمی طرفا ترویو کا لیٹ وائٹ بال وخت کې رنزونه جوړ کړو 2-3 مس فیلډینګ د وجنه ګډ بال د وخت کې 3 اوور 24 رن شو او 3 کھلاڑی آؤٹ دي پاور پلی ختم شو په دې بال کې د اوور کې 3 رنزونه ویر کړو او یو وکټ یې وغستا اته وخت کې د جلازي سره تعلق ساتي اته پای د موږ بهر کړای یو چې ورسېدو ګراوند سره د وخت کې سلام اوور شروع کیږي اجازه رالو سلام اوور د پورا خستا بال فیلډر موجود دی 1 رنز کولې ترو دغه سه زبردست د کوشش کوي چې فیلډینګ خو کی زبردست شاټ یو زبردست شاټ چکا ډېر لري لوړا او ماشومه ته لري نو زبردست یار ډېر ښه ټرای وکړ ډېر لري نه وته منډه ولا په ولسونه او بس کیچ کې کامیاب نشو خستا بال په دې وخت کې موږ قدرمند تاسو داسې کار سمېلا او امین خان سره د وزیر غړي سره تعلق ساتي او موږ زوړ ویور دی موږ پروګرامونه ګوري نو تاسو به وسره لګ انټروډوس کو چې د سوک ته د کوم ځای او کوم ځای کې موږ چینل ګوري تاسو په خپل اوسه خبره درو کوم زه وزیر غړي امین خان ما او موږ وای پیچ کم دی دا ګورو له ډیر زیاتو او د اټلی نو مخکې میچ کتل اوس چې کوم د کلی تراغو
نو ښه انټرټینمنټ دی او ډېر مزیدار دی او شعیب خټک ته ډېر سلامونه کوي نو را دي شي که زما دا خبرې اوري ډېره مهرباني جي اخی قدرمندو یو ډېره خطرناکه وکټ او اوسه کلین بولډ شو بدا د وزیر ګړی ملګري ټول ناستي د سور او زبردست بال 4 اوور 32 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ دے وقت کے وزیر گڑے والے کافی راگیر کڑی دی تنظیم والے اور تنظیم والے پہ اسپیشل اٹیک کڑے رہے اور ډیر په بره حالت وزیر غړی والو په دې وخت کې وولو کوم چې مین کلاوډان دي سلور هغه خو ته لري کو او زم چې کنه وزیر غړی د س کلاوډان د سیدی چې هغه راغلی نه دی رسیدلی هغه واجه هم بو کېدای شي خو دې وخت کې مو وته بیهایند د کیمرا دا غوړ کچو سنچره هغه خو خوبونه زین نو بسې ځکه چې مدي مقابل د سخت ټیم لور دی دې وخت ته خپل سکور باندې وکټو باندې فوکس وکړي نو میچ په یو کنټدار مقابله بجوړ شي کني ادروایز ون ساید میچ ده تنظیم په حق کې زبردست شاٹ چکا शॉट वाले लेकिन खिलाड़ी मौजूद है मिस फील्डिंग की वजह से फिर भी 1 रन गुड फील्डिंग फील्डर मौजूद है 1 रन अच्छा लेकिन और शो नो टच है 5 ओवर 40 रन 4 खिलाड़ी आउट قدرمند مینوالو تماشای ماشاءالله راغلی دا ساحه د پورې خو راغلی دا لږ خالی شوی دی او نور کافی حد پورې لګته بازار فلحال سوړ دی بازار کې دومره سړی بڑے نشته دی بل خاموشی دا شاید چې دویم ایننس کې خلاص خریداری شروع کی خرید پر وخت فلحال میچ لگا ہے سائیڈ نی خفگان کې لگا ہے وزیر غړی والا لگاتار وکټ آؤٹ کیږي شاٹ ہے بالکل معتبر روان دے 1 رن ایک رن शॉट कैच गुड कैच पिंजा में वकट वगरचा ओ जबरदस्त बॉल गुड बम कैच और 6 ओवर 43 रन 5 खिलाड़ी आउट नो टच बच वाइड बॉल जबरदस्त शॉट और यकीनन चक्कर और चक्का 2 रन 1 रन कैच था वो खतो लेकिन फील्डर ले लो शॉट है ढेर जबरदस्त शॉट फील्डर मौजूद है कि पैच पखपला बने कैचों को आउट कप्तान विकेट कप्तान वागस्ता 6 खिलाड़ी आउट शो दे वजीर गड़े बैटिंग मुकम्मल नाकाम शो फ्लॉप शो और सब जब ढेर पर मुश्किल असरा 100 रन की ढेर पर मुश्किल असरा 7 ओवर 54 रन 6 खिलाड़ी आउट आताम ओवर गेम शुरू शॉट है कैच तो खतो लेकिन फील्डर लड़ रहे और लश बखे ने होता परे वो तो 2 रन जो वागसु 9 बॉल और प्री हिट थे
شاٹ ہے فیلڈران موجود دی او ایک رنز خستا فیلڈنگ فیلډینګ به منې قدرمند بل وکټه هم آوټ شوي ده موږ پوه هم نشو په باندې ریکارډینګ ته ناست یو پوه نشو آوټ شو خو خیر ما پام د بازار طرف ته تاو نو په دې وجه نه زبردست بال شای کافی حد پورې راله سړی به سړی لاګي ښه کافي کسان راورسېدو او نور به هم راول وي انینګز په اختتام سره به نور هم راځي بختیار صاحب ته هم کسان شته شاٹ ته فیلډر موجود دی ایک رنز فیلډینګ به منې فیلډینګ تنظیم ولې خط تغیر کړی بخشي سره هم کسان راغلي دي کافي اده پورې کسان نستی او دما شاته چې کوم کسان دي چې هم ها کافي اده پورې کسان نستی تاسو دا کتل شي شاٹ کیچ ته وخته او ایزی کیچ بلم لاړو خیر اسرا ما خو ته اسی نه بیرنزونه کړی 100 پورې خو زم چې کنه 60 هم مشکل است تیاروي ډیر کم سے کم سکور شکست بره شکست روان دی وزیر غړې طرف ته ډیر بره شکست ہے فیلډر موجود ہے او ایک رنز قدرمندو د مخته چکم کلاړي ویلور د شاته زبی بختیار سره تعلق ساتي خو نن ډېر ښایسته پرفارمنس وکړو په یوازې کاسې ټوله لکاره ټیکه کړي دا او کیچونه یې هم وکړو یو د کسبه کیچ یې وکړو دوه کیچ یې وکړو او بالونه ټولې چارې رئیساره کې ښه فیلډینګ یې وکړو نو لږ مو درته ځکه وستایو چې کیل ډېر زبردست وکړو څوک هم چې ښایسته کیل کوي نغه به موږ دلته ونستایو دا بال بیا زبی ته ویرلو او ایک رنز 8 اوور 63 رنز سالور اورونه کې بچی د سومه جوړي چډیر هم جوړ کی 40 به جوړ کی 100 ته به ورسې قریب خوزم چې کنه 100 نه په لوند لاندې بده او کولو کوشش کو شاٹ لیکن سنگل رنز رن اور خطرہ لیکن رسیدلے دے 2 رن مکمل شو بال ډېر زبردست بال خستا وکټه واغسا حالانکه بیټسمن سټاپ ولو خو بیا هم سټم هغه نه بغیر ما بول سټاپ غالبا 9 کیلوری آوټ دي او لګ بچ شو اور 67 رنز 9 کیلوری آوټ دا د وزیر غړې ډېر بره ترین شکست او په ټول ټورنمنټ کې بره ترین شکست روان دی دنه بیکاره ټیمونو هم 100 پوره کړی دي 120 130 تر سوري دي او دا ش ټیم دی خو ویلې پاتې نه لګي چې 100 اجازه چې دوه فلوپ شو دې هغه نه به تاسو کو دي کپتان نه چې واجه سوا چې بیټینګ تاسو فل ناکام شو لاست وکټ 67 رنز دی اوه چانس میلاو شو چکا پایوالا سے ټرای وکړه ځم کیچ ته ځان ډرپ کیږي دا په دولو سره کیچ کوا پدې غم زده ماحول کې چکول شو ډېر زبردست یو بل شاٹ او کیچ زبردست کیچ بده یو چکا دی مبارک شه گیم ختم فرسٹ بال آف دی اننگز شاٹ ہے اور رننگ دے
9 बॉल रईस और को लेके 3 रन। नो बॉल قدرمندو د میچ سچویشن داسې دی چې دنه مخکې 267 رن هاي سکور شوی و هغه هم د ټیم کړی و د وزیرګړی او دې ځای کې صرف 67 رن وشو یعنی 74 دا هم وزیرګړی وکړو ټول نه کم سے کم سکور هم د وزیرګړی سره شو په الحال او ټول نه هاي سکور هم د وزیرګړی سره دی خدا به ډېر بوره شکست وي شاټ زبردست چکا او په اوله سکیچ ګوډ شاټ اعلان نه ده شوی 500 روپۍ وګټي ایک اوور 13 رنز دوبله چکا انذر 6 بختې ته چکا ولا په بختې په غره ورواړه کپتان سے پته ده که سو کوته ده بلا چکا انذر 6 دو بال دو چکه او کیچ ډراپ بل شاټ او بال سیده مشترا ولا که چکه ونه ولا او 1 رنز 3000 روپۍ چانس مس شو ځوان راورسېدو په اوله سې کیچ کړی دی ځوان راورسېدو په اوله سې کیچ وکړو ښایسته کیچ یې وکړو 1000 روپۍ انعام به ورته ورکوي 1000 روپۍ اوازونه رالو زرور کوغه 1500 آخری پایلا 2000 ور کوغه 2500 آغا سے 2500 ور کوغه 3000 2500 ور کوغه 3000 شاید ورو زیاتیږي خو اخیری به غالبا میلاویږي همدغه 1000 روپۍ یوه بله چکه اوله شوه اوکې ورو خبره 4000 ته لاړه خو میلاویږي به 100 روپۍ 35,000 کوغه 4000 خباس 4000 د بلال سمیت سے طرفه د ملګري ته ډېر بهترین کیچ یې وکړو 4000 روپۍ کلپینګ وکړې راشه دلته ټول کراوډ په کلپینګ کوي ټول ودره دو ورسه اجي صاحب صبر وکړه لږ ښه आवाज बुती जुबा से दे प्लगोरा सलाम आदेदा खान कौन सा जरा ताल्लुक साथे पंजाब सा چې پنجاب سره مشره ای کوم ځای مشره دا خو پنجاب یادی کوم ځای سره تعلق ساتي هغه به صحیح شي اجي صاحب دا کاس ماته ټیک نه لګي سور کې غویلې وته چې چراټ ورته یو ته خپل بیا چراټ تیس اواز تیس چراټو چې چراټ سم خیال لای کوم ځای سره تعلق ساتي اجي صاحب چې نه کلی نامه دې صدا اصل خونه لش زون ویشکا زون لش ویشکا کوم ځای سره تعلق ساتي بخته سره کلابینګ وتاو کې خوشحالي او شکر دې خدای په ډېر کلهجو ډېرو کلهجو چې څنګه یې اخ کسي سویام کېچ دې زه خو په
سویام کیچ ته په دې ټورنمنت کې پهلا کېچ دی پهلا کیچ ته نور بسو کیچ نه سي څومره وي او تا ته پته شته چې ته انعام صرف 500 روپے و بس براغو خو 4000 ته وخته بلال سویټ ته دوا کوا او د ملګرو ته ماشاءالله اوسې آباد اوسې ها په دې پیسو به څه کوي بس خورو چې وباسه به کوو بس خوري چې بابا شکر وکړو وباسو شکر په وباسي ښه دې وخت کې د بختر سره تعلق ساتي دا یو ملګری کیچو کو هغه ته د بلال سویټ څخه طرفه 4000 روپے ملاو شي کلابینګ وکړي کرکټ یو ځل بیا شاټ ولا شو سنگلنس د کیچ ملګری چې خان ډېر خواندو کو عمر علي ځان دی چې کنه زه تیز یم خو خان وسنن سام چکار وچلو او پنا ګمان د پنجاب نه راتاو شو په چراټ صلی خانه باندې واخري بختای د ځان ورسو او 4000 روپے انعام یې واغستو دا د داوود ویر کې چې ځان ته په سوخ ریوس کی او بل شاټ او زبردست شاټ چکا او زبردست کوشش پلاس کې تنه بالو غورځیدو حواله لري چکا یو بل شاټ بختای په طرف ولو خو لیکن بیره کې رئیسور شو 1 رنز 3 اوور کې 49 رن شو د هغه په 5 اوور کې دغه 48 رنز وو د په 3 اوور کې 49 رنز د رنزونه هم یې سور شو بلران هغه سره وزیر ګر سره ټیټ تي بلرانو سره ټیټ تي خو بیا هم رنزونه کم دي نو بال گیم چې دی هغه د تنظیم په حق کې دی او د بل چکا دا اوله شو کې کلاړي موجود دی یو خطرناک کیچ او خطرناک وکټ یې واغستا پهله وکټ یې وغورځوله بل کیچ ته وخته بالا کلاړي موجود دی او کیچ ډراپ اوچات کیچ همیشه د بل ډراپ کیږي چې د سو وجه ده خو پاوا باندې راړي چاو وي خو زم چې کنه و مو نشته د سر پریکټیس نشته چام پریکټیس نشته پکې چونه کې شاٹ ده او چکا ده شاٹ ده او چکا ده یو خپل چکا او زبردست کیچ وشو 11 رنز پاتې دي په دې وخت کې غټو تا وایډ بال 10 رنز پاتې شو رستر کې ما بټو ویل شاٹ 9 رنز پاتې شو 4 اوور 66 رن شو او په 75 وګټي اته رنزونه ډرا کوو ته نه هم رن باندې وګټي او دا د پهله وګټا سي په زول ورګه کنه په اوپننګ دا رنزونه کېدای شو د ډیر ایزی گیم ولي کله چې بس آسان دي نو آسان نه دا فائدہ چې خګ شکست سره ورکی شاٹ ته مشته راولو بلکې کیچ چکی ته لړو کیچ کې میس فیلډینګ اوبه د دې وخت خدا خو دی هغه ته فیلډینګ دی هیټ دا چکا دا زبردست چکا او خلره چکا اوه الکه سودر کې کیش کې کنه ویل نه ډری اخیری رنز کا پچکیو کو ټیم دی طرف ته 500 روپے انعام لیگ وائڈ بال زا آرسا ڈسمس ہو گیم وګټای شو بیټسمنانو ته سره پاته ونه لګای چې گیم وګټو فازې وی لوړ دی گیم تاسو وګټو لکه رسای باسته تنظیم ول ډېر پاسانه باندې گیم وګټو او دی وزیر غړې ډېر بره شکست دی وخت وخړو محمد نبی دا خو ډېر خپه دی حاجي صاحب یاره
ډېر خپه دی نو ولې خپه یې هسې اواز خو تیز وباسه نو ته خولې کې دې ګونګړې دي مو ته وویل چې بل ته 4000 میلیو شو مو ته ویلې 500 میلیو خیر هغه یو خو فس کیچ و او ډېر بهترین کیچ هم ونیو ښه اجي صاحب څه نوم دی دا محمد نبی محمد نبی کوم ځای سره تعلق ساتي شاکوټ سا ډالي خټک نامه ته ګاټه لاړه هپی هپی ډېر کالاشه ډیره سویام کیچ څه ده دا خو د ملګرو ته بیا پیلا نور به څو کیچ نشي دی وزیر ګړی ملګرو ته بیا چې څومره مې ونیو چې څومره راسي 25000 انعام نه خبرې کنه چې اسی هم کیچ دی تر فاینل پورې چې چا زیات وکړو هغه ته وایي 25000 روپیا به هغه ته ښه سړی پوه دی بس دې وخت کې دا ملګري کیچ ونیو هغې ته د بلال سویټ سے طرفه 500 روپیا میلاو شي کراپینګ ورته وکړې دې سره 207 کیچونه دې وخت کې وشو خو هغې کې یو ګولډن کیچ هم شوی دی شاذیب بھائی د بختۍ سره تعلق ساتي کیچ هغې کړی دی هغې ته به انشاءالله د فاینل بریز به 55000 روپیا میلاویږي بل 25000 والا خا موټرسایکل ولا سی حاجی صاحب او بس دې شهر سره دوغانو ټولو چې عادت مې نه ده سوګدلا سره نیولې نشم عادت مې نه ده سوګدلا سره نیولې نشم په ما مېن بدی جونګړې ته خپل راضي کلندر صاحب